بسم الله الرحمن الرحیم. نن په شقه کې درته د نومونو په ردیف برابرولو طریقه ښیم چې په شقه کې به نومونه څنګه په ردیف الف ب ج د باندې برابروي، محرومان به څنګه ترې وباسي او وروسته به یې وړي. نو دغه طریقه به تاسو ته زه وښیم. راځو اوس دغه موږ سره نومونه دي، ټوټل 10 نومونه دي. زه غواړم چې دا نومونه په ردیف برابر کړم. نو تاسې به راشئ، دا نومونه به سلیکټ کړئ ټولو. اوس اول راځو لومړی ردیف ته، محروم ته وروسته راځو دې ځای نه سارټ ته، کسټم سارټ باندې مو کلیک وکړو. سارټ باندې زه غواړم چې بي کالم، زمونږ د نومونو کالم چې دی بي کالم دی، دا غواړم چې سارټ کړم A to Z. A to Z مطلب الف نه دی شروعي تر بي جیم دال. دا به کلیک کړو. ګورئ احمد الله خان، اکمل، باسط، باور، جاوید، همداسې لاندې راځئ. کوم نومونه چې مطلب ګورئ یونس دی په یې باندې تر ټولو آخر شو. په دې طریقې کولی شو چې سارت کړو. اوس راځو مثال ته سره فرضاً محرومان دی. مثال دا خلیل دی، دا محروم دی. دا به څنګه ته غواړئ وروسته کې اسانه، ډېر اسانه طریقه. تاسې به راشئ دلته به دې ته د فونټ کلر زه غواړم دا ورته ریډ کړم. خلیل محروم دی. مثال صابر محروم دی. دې ځای نه راځئ مثال عرفان محروم دی. یا راځئ بره چې دی باسط دا محروم دی. دا ستا سره محرومان شو. دې ته مو ریډ کلر ورکړه. زه غواړم چې دا وروسته راشي. تاسې به بیا راشئ دې ځای نه دغه نومونه به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته به راشئ دې ځای نه په کسټم سارټ باندې به کلیک وکړئ. بي کالم راته سارټ کړه. خو څه کار وکړه؟ دې ځای نه یو بل کار وکړئ. کاپي لیول باندې کلیک وکړئ. همدا بي کالم راته سارټ کړه، خو د فونټ کلر په اساس. فونټ کلر کې چې دی دا ریډ کلر دی، دا په بټم کې راوړه. دلته بټم کلیک کړئ. دې ځای نه تاسو ته به اتومات هغه وباسي، لاندې به یې راوړي. دا به وګورو. تاسې به دا سلیکټ کړئ. سلیکشن وروسته راځئ کسټم سارټ ته. په همدغه دا کم مخکینی لیول چې دا ډیلیټ کوو، همدغه لیول کې چې دلته راځو، زه ورته وایم چې بي کالم دی. دلته راځو فونټ کلر، دې ځای نه کلر ورته انتخاب کړئ کوم کلر دی. ریډ کلر زه ورته وایم چې دا په آن بټم کې راوړه، وروسته یې راوړه. ګورئ تر ټولو چې دی دا وروسته کړه. اوس که چېرته غواړئ تاسې بیرته دا برابروئ، نو تیار برابر هم دی. که یې بیا هم برابروئ نو دې ځای نه چې دی یوازې څه سلیکټ کړئ، دا کوم چې محروم نه دي دا سلیکټ کړئ. کسټم سارټ ته راشئ او دې ځای نه چې دی ورته ووایئ مثال ما ته اوس داسې کار وکړه چې د سیل ویلیو په اساس باندې A to Z دا سارټ کړه. اوکې کړئ. اوس موږ یوازې چې دی څه سارټ کړه، دا محروم چې نه دي هغه مو سارټ کړه. اوس راځو دې ځای نه کسټم سارټ ته، بیا ورته وایم چې ما ته د بي کالم سارټ کړه، د سیل د ویلیو په اساس A to Z یې راته سارټ کړه. اوکې کړه. دې ځای نه دا هم سارټ شو. ښه، دا خو که چېرته تا سره کسان کم وي، مثال اوس موږ سره 30 نفر دي، په همدې یو ورقه یو طرف کې سازېږي. اوس که دې بل طرف کې هم در سره موجود وي نو بیا به څنګه کار کوئ؟ زه راځم مثال شیټ 2 کې ما سره نومونه دي، زه دغه نومونه کاپي کوم. دا مو سلیکټ کړه، دا به کاپي کړو، کاپي، او دې ځای نه به راشو په دې شوقه کې به یې واچوو. مثال اوس موږ سره فرضاً دغسې نومونه دي، دا به زه دلته پیسټ ویلیو کړم او دې ځای نه چې دی یو 5 نومونه به راواخلو، په هغې کې به یې واچوو. کنټرول سی کاپي مې کړو، دلته به یې پیسټ کړو، پیسټ ویلیو، او دا به زه ډیلیټ کړم. مطلب دا وشول. فرضاً 80 کسان دي، په یو طرف کې نه سازېږي. دا به اوس څنګه سارټ کوئ؟ زه به راشم دغه نومونه چې کوم دي دا زه بیخي لرې کوم. راځو شوکې ته بیرته. اوس یو نوی شیټ به تاسې واخلئ داسې، کله مو چې شیټ واخیست پیج لیاوټ ته راځئ، شیټ رایټ ټو لیفټ یې کوئ او دې ځای نه چې دا کوم شیټ 2 دا شیټ 2 زه ډیلیټ کوم چې دې باندې تاسې بیا پوه شئ چې مونږ شیټ 3 واخیسته. دا نومونه چې کوم دي دا به تاسې کاپي کړئ. دا به هم سلیکټ کړئ، رایټ کلیک، کاپي، دا به راوړئ دلته به یې پیسټ کړئ، پیسټ ویلیو. همداسې به راشئ دې طرف کې چې کوم نومونه دي دا به راواخلئ او ټول به سلیکټ کړئ. سلیکشن نه به رایټ کلیک، کاپي، کاپي نه وروسته به دا دې پسې چې دی تاسې پیسټ کړئ.
دلته به پیسټ کړئ، پیسټ ویلیو. اوس راځو دې کې هماغه طریقه ده، مثال محرومان در سره دي، فرضاً دا محروم دی، دلته به راشو دا به ریډ کلر ورکړو. بیا راځئ فرض مثال دلته دا څو نفر محرومان دي، بیا راځئ دلته لاندې مثال یو نفر دوه محرومان دي، بیا راځئ فرضاً دې ساحه کې در سره څو محرومان دي. اوس تاسې دا چې د سارت کوئ بیرته شپه کې برابروئ، نو تاسې به دا ټول سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته به راشئ سارت اینډ فلټر ته، کسټم سارت ته. دې ځای نه به ورته وایي چې ما ته د A کالم سارت کا، خو دې کې اول محرومان چې د فنټ کلر په اساس باندې وروسته که فنټ کلر مونږه ریډ ورکړی و ان ټاپ نه ان بټم کې راوړه. اوکې محرومان به ټول وروسته شي، محرومان ګوري وروسته شو. اوس راځو دا سلیکټ کوو، یوازې دا کم چې ناکام محروم نه دي دا سارت کوو. راځو A کالم د سل ویلیو A to Z یې راته سارت کړو د الف بي جیم باندې. اوکې که دې څه نه ګوره وسیم یونس دا وروسته شو. بره راځو احمد الله اکمل امین الله دی چې دی مخکې راوړو. اوس راځو دا محرومانو په ردیف برابرو، دا به سلیکټ کړئ. ورې آصف دی، آصف دلته دی، دا به مخکې راشي. بیا به راشو کسټم سارت ته، ورته د A کالم راته سارت کړه د سل ویلیو په اساس A to Z. اوکې که دې څه ورې آصف، سید محمد، شاهد الله، شریف الله، فیاض. اوس به راشئ تاسې سره چې په یو شوقه کې څو نفر ځایږي، دلته په یو طرف کې 15 نفر. تاسې به راشئ 15 نفر به سلیکټ کړئ دې ځای نه 15 دلته به راشئ تر دې ساحې پورې او دا به کاپي کړئ. کاپي مو چې کړو دلته به راشئ په همدې کې په دې شوقه کې به رایټ کلیک وکړئ، دلته به پیسټ ویلیو کلیک کړئ. هغه مخکیني نومونه به ختم شي، هغې په ځای به دا راشي. دغه کلر چې کوم دی دا به هم دلته بیرته څه کړو، دا به زه بیرته اټومیټک کړم ځکه دا کسان موږ سره محرومان نه دي. بیا به راشي دې ځای نه هغه پاتې نومونه چې دي دا به سلیکټ کړو. سلیکشن نه بعد چې دی دا به سلیکټ کاپي، کاپي نه وروسته بلته راشو او پیسټ ویلیو به کلیک کړو. اوس راځو وروسته دغه وروستي نومونه محرومان چې کوم وو زمونږه هغه کلر هم ته ختم شو، آصف نه شروع دي، آصف سید محمد. په دې طریقه باندې بس دا به سیف کوئ او سیف نه وروسته یې پرنټ کوئ. نو دا د شوقه کې د نومونو ردیف برابرولو طریقه، همدغه طریقې سره تاسې کولی شئ نتایجو کې هم برابر کړئ.